بسم الله الرحمن الرحیم. آیا پوهیږئ د افغانستان لومړی مارشال څوک دی؟ د افغانستان لومړی مارشال سردار شاه ولي خان دی. سردار شاه ولي خان په 1881 کال کې د اپریل په 14مه زیږیدلی او په 1909 میلادي کال کې وفات شوی دی. سردار شاه ولي خان د محمود نادر شاه او سردار محمد هاشم خان او سردار شاه محمد خان ورور دی او د افغانستان د پوځ یو افسر تیر شوی دی. هغه په افغانستان کې یو شمېر رسمي دندې ترسره کړي دي چې د افغانستان په سیاسي تاریخ کې یو مطرح شخصیت تیر شوی دی. دندې په لاندې ډول دي. اول، په 1906 میلادي کال کې د شاهي ساتونکو بولنده و. دوهم، په 1920 زیږدیز کال کې د سورو پوځیانو بولدن و. دریم، په 1924 میلادي کال کې د امیر امان الله خان د شاهي پوځ غړی و. څلورم، مارشال سردار شاه ولي خان د پوځ سرعلا قومندان و چې د حبیب الله کلکاني پلویانو ته یې ماتې ورکړه او کابل یې په 1929 د اکتوبر په 10مه فتح کړ او په همدې توګه یې د مارشالۍ رتبه ترلاسه کړه او د کابل د فاتح لقب یې هم ترلاسه کړ. د دې ترڅنګ یې نورې دندې هم ترسره کړې دي. په 1915 نه تر 1920 کال پورې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وزیر او وروستۍ دنده یې د 1948 نه تر 1939 میلادي کال پورې پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ترسره کړې ده.